بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو په قرآن مجید کې الله پاک وایي چې ما چې څومره جاندار پیدا کړي دي، زنده سر مې پیدا کړي دي، نو د هغې د رزق مزیمه ما اخیستې ده. دا زما ډیوټي ده چې هغې ته به زه رزق رسوم. خو نن په دنیا کې د 1 ارب نه والې تر 2 اربو پورې انسانان داسې دي چې هغوی د ډوډۍ مسلې سره مخ دي. هغوی غذایي ضروریات یې نه پوره کېږي. هغه غریبانان ماسخوتن یا ویده کېږي او یا په داسې حالت کې وده شي چې ډېر په ګرانه باندې ډوډۍ را پیدا کړي نو بیا وده شي. نو دا ولې دا 1 ارب نه تر 2 اربه پورې خلک چې کوم دی نه د ډوډۍ مسلې سره مخ دی. نعوذ بالله د خدای پاک نه خپله واده نه دی هېره شوې. نو وجه یې څه ده؟ نو د نن 18 اکتوبر دی او 18 اکتوبر د غربت د ختمېدو عالمي ورځ منځلی شي. نو دې باره کې ځکه د غربت باره کې یو څو خبرې کوو. ناول به ویډیو کې دا وو چې غربت وایي څه ته، بیا د غربت ته لکیره چې خلک یادوي نو دا څه ته وایي، دنیا کې د غربت څه حال دی، پاکستان کې د غربت څه حال دی. نو شروع داسې کوو چې غربت چې دی نو غربت یو خو د پیسو ساده غربت مثال دا دی چې چا سره پیسې نشته نو هغه غریب دی. مطلب پیسو دا چې دوره پیسې ورسره نشته چې هغه خپل بنیادي ضرورت لکه ځان له ډوډۍ قدرې چې کوم دی نشي پوره کولی، ماشومانو له کپړې قدرې نشي پوره کولی، کور یې نشته بې کوره دی، نو دی خامخا دا صفا خبره ده چې غریب دی. خو ملټي ډایمنشنل پاورټي چې ورته ویلی شي نه هغې کې ورسره دی بیسک نیډس کې دا نور څیزونه هم شامل کړي دي چې لکه مطلب دا دی چې څوک په خپل ماشوم باندې سبق نشي ویلی، سیف ډرنکینګ واټر ورته اویلیبل نه دي، بجلی ورکره نشته، نو دا هم بیسک نیډس دي. وایي دا هم چې کوم دی نه غربت کې راځي. نو دا خو د غربت ډیفینیشن شو. اوس د خط غربت یا د غربت لرګي رسه ته وایي. نو پوورټي لاین ورته په انګلیش کې وایي. دا انټرنیشنلی نن سبا چې کوم دی نو چې $1.9 پر ډے نه څوک کم ګټي نو دا به لکه چې کوم دی نو انتهایي غریبي. نو ستاسو د پوهې لپاره اسانه پښتو کې 10,000 روپۍ پاکستانی نه چې څوک کمه میاشت ګټي نو دی لکه انتهایي غریب دی. 10,000 که څوک ګټي نه دی هم انتهایي غریب دی. ساده خبره ده، په 10,000 باندې یو کور څنګه وچلیږي؟ نو خامخا دغه خلک بیا ډېر غریبانان دي. دا انټرنیشنلی دی. د دې $1.9 a day په حساب سره نن په دنیا کې 10% خلک چې کوم دی انتهایي غریبانان دي. د 1970 کې د دنیا د نیمې نه زیاته آبادي انتهایي غریبانانو. د 1970 نه والې تر 1990 پورې دوره وشو چې 36% ته راوغورځېدل او د 1990 نه والې اوس تر 2021 پورې هغه د 36 نه 10% ته راوغورځېدل. نو مطلب دا دی چې کار پکې شوی دی، خو دا کار چې کوم دی چې بل طرف ته باندې سوچو کې نه دا 10% خلک نن د دنیا په آبادۍ کې څه کم 80 کروڑه راځي. نو څه کم 80 کروڑه نن هم د 10,000 روپو نه کم میاشت ګټي، نو دا انتهایي غریبانان دي. خو نو دې نه علاوه یو بل د غربت لکیره چې کوم دا د پاکستان غوندې ملک لپاره چې ورلډ بینک ډکلیئر کړی دی، د هغه نه $3.2 a day دی. اسانه پښتو کې چې د 14,000 پاکستانیه روپونه څوک کمه تنخواه اخلي نو دی پاکستان کې غریب دی. نو د دغې ډیفینیشن مطابق په پاکستان کې غربت په اوس وو نو پاکستان کې غربت د $1.9 a day په حساب سره 10,000 پاکستاني میاشت حساب سره چې کوم دی نو د 5% نه هم کم دی. خو دا بل چې کوم دی چې $3.2 a day لکه صرف 14,000 روپۍ میاشت ته یې ورسې نو بیا د پاکستان د 35 نه والې تر 40% پورې خلک غریبانان دي. خوا کې هندوستان کې او په بنګلادیش کې هم تقریبا دغه شان حال دی چې هغه هم د کشان تقریبا لکه بنګلادیش کې 32% دی، نو پاکستان کې 36 دی، او په انډیا کې د پاکستان نه لږ غونډه کې داسې 37-38% دی. نو هلته کې هم داسې حال دی. ښه اوس بیا چې کوم دی نه دې ته راځو $3.2 a day چې دی 14,000 میاشت پاکستانی دا دویم لکیر دی، او دریم لکیر چې کوم دی نه $5.5 a day دی لکه چې څوک 28,000 پاکستانی میاشت تخلي نو دا هغه دریم لکیر دی. نو دا پاکستان نه چې لږ غونډه کې ښه ملکونه دي د هغوی دپاره بیا دا لکیر دغه کړی دی. هلته کې د غربت په دې پیمانه باندې بیا چې کوم دی نه ناپ کوي. نو تر اوسه پورې چې کوم دی نه اوس موږ چې اوس ووي نه د دې غربت ریزن څه دي، کازې څه دي، روټ کازې نو ګورئ د ټولو لومړی خو روټ کازې چې کوم دی نو دا موږ چې ووایو چې آیا خدای پاک نه خپله واده نعوذ بالله را شوې ده، نه ده شوې داسې، بلکې انسان د دې غربت ذمهوار پخپله دی. نو نمبر مالدار د دې چې د چا په لاس کې ګورئ پښتانه کاروباریان افغانستان ته غنم او اړس مګل کوي صرف د دې لپاره چې ډېرې زیاتې پیسې وګټي. که دلته کې په پښتونخوا کې خلک په کتارونو کې ولاړ دي او اوړه نشته نو نه دي که نه. نو بزنس کمیونټي چې کومه ده کارپوریټ سیکټر د هغوی هغوی وایي چې موږ ډېرې پیسې وګټلې، د هغوی دې سره کار نشته. که څوک د لوږې مړېږي نو مړ دي شي. نو خدای پاک نه خپله واده نه دی هیره، خو کارپوریټ سیکټر بزنس کمیونټي او د حکومت چارواکي ورسره پکې شامل دي، بیوروکریټس ورسره شامل دي. نو دغه خلک په
د خپلو ذاتي فایدو لپاره د نفعو لپاره هغه د غریبانانو هغه رزق دی په خپلو لاسونو کې نیولی دی او هغه یې نه ورکوي. نو دا ځکه خلک لوږې سره مخ دي. ځکه علي رضی الله تعالی عنه وایي چېرته چې زه د دولت ډېر غټ انبار ووینم نو ما ته په هغې کې د خلکو حقوق ښکاري. نو روټ کاز یې خو چې کوم دی دا دی دا کیپټلیزم دی. او دویم نمبر چې کوم دی وارز دي جنګونه دي لکه افغانستان د هغې مثال دی. افغانستان کې غربت صرف او صرف د دې وجې نه دی چې د تېرو 40 کالو نه جنګ دی. پولیټیکل انسټیبلټي چې کوم ملک لکه افریقا کې سیول وارز دي نو د خانه جنګونو وجې نه هلته کې چې کوم دی غربت دی. کرپشن چې کوم ځای کې لکه پاکستان او د پاکستان نه لاندې چې کوم ملکونه دي د پاکستان په شان ډېر زیاتو ملکونو کې غربت چې دی هغه د کرپشن د وجې نه دی د ایکسپلویټیشن د وجې نه دی چې په ملک کې چې کوم دی یو طاقتوره طبقه په وسایلو باندې قابض ده او نورو خلکو ته د هغې هغه ثمرات نه رسي د دې د وجې نه دی. نو دا ریزنز دي. دا غریب په خپل هم تر ساحده پورې چې کوم دی په دې کې شامل دی او ځکه چې ډېر زیات غریبانان داسې دي چې هغوی په خپل هم خپل حال بدلولو لپاره څه نه کوي. یا په هندوستان کې ډېر زیات غریبانان داسې دي چې پیسې واخلي نو شراب پیس کي فلم پې ګوري کرکټ میچونه کتو ګراونډونو ته ځي نو چې په دې ورکې په غلط ځایونو کې لګی نه بیا هم چې کوم دی نو مطلب دا دی چې د خلکو ګوره خپل هم چې کوم دی نو کسور شته او ورسره چې کوم دی نو دا دی چې ایجوکیشن او سکلز چې نه وي نو دا هم یو کاز دی. بیا به څنګه چې کوم دی نو غربت ختم شي. نو داسې دی. ښه اوس د دې لپاره د فیوچر پلان څه دی نو دنیا کې یو ان او انډر چې کوم دی نه سسټینیبل ډیولپمنټ ګولز چې په 2030 کې به موږ دا انتهایي غربت چې کوم دی دا چې 1.9 اډې نه کم ګټي د 10% نه چې د دنیا کم دي نو وایي دا به موږ 2030 پورې ختمو. نو اوس مخکې څه کېږي ځکه چې اوس د قدرتي آفات هم د دې یو ریزن یې که نه لکه چې کرونې وبا راله نو د کرونې د وبا د وجې نه چې څنګه تیزۍ سره دنیا کې غربت ختمېده او خلک ښه کېدل نو هغه سفر سلو شو بلکې الټه چې کوم دی نه 10 کروړه خلک د غربت ته انتهایي غریبانان چې کوم دي نو دې کې سیوا شو. نو دا د غربت باره کې یو څو خبرې وې د داسې ویډیوز د کتو لپاره زموږ چینل ګورئ. ډېره مننه.